او دغه شان د پکور کې یا بیٹک کې په حجرو کې دغه تصویران ملګر کله پلار وي کله نیکه وي کله ملګرو وي که هر څه وي ښکارا تصویران ملګر ځکه چې په دې سره هغه ځای ته فرشتي نه راځي او چې د رحمت فرشتي نه راځي نو په هغه ځای کې به خیر او برکت او رحمتونه د کم ځای نه راځي. عزتمن نن سره د تصویرانو په باره کې او د سپي په باره کې خبره کوم. اکثر ملګرو په کور کې شوقیا سپي ساتلي دي شوق د پاره او دغه شان د په کور کې د پلار نیکه یا د فیملی تصویر لګیدلی وي. نو دې باره کې سره مختصر خبره. عزتمن حدیث کې راځي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په کم کور کې سپي یا تصویران وي هغه کور ته فرشتي نه داخلي. نو عزتمن د رحمت فرشتي چې کم کور ته نه راځي نو په کور کې به خیر او برکت او رحمتونه د کم ځای نه راشي. عزتمن یو ځل د سحر په وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم ډېر غمگین او خفه ناست. دا سوی حضرت بیبي میمونه رضی الله تعالی عنها فرمایي هغه وایي چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما سره بیګا جبرئیل صلی الله علیه وسلم د ملاقات وعده کړې و چې زه به تاسو سره ملاقات کوم خو جبرئیل صلی الله علیه وسلم رانه جبرئیل صلی الله علیه وسلم هیڅ کله وعده خلاف نه ده کړې خو بیګا رانه بیا د نبی رسول الله والسلام په ځړه کې د سپي د بچي یعنی مونږ چې ورته کوترې وایو وړو کې بچي د هغې خیال راغلو د نبی رسول الله والسلام د خیمې لاندې هغه پروت نبی رسول الله والسلام حکم وکړو چې دا کوترې د دې ځای نه لرې کړي. صحابه کرام هغه لرې کړي او په کوم ځای کې چې هغه پروت و نبی رسول الله والسلام هغه ځای کې اوبه چڼکاو کړ. بیا په شپه باندې جبرئیل صلی الله علیه وسلم ملاقات لراغلو نبی رسول الله والسلام ورته فرمایي چې تا خو ما سره د ملاقات وعده کړې و پرون او بیا رانغی. نو جبرئیل صلی الله علیه وسلم ورته په جواب کې فرمایي چې په کوم ځای کې سپي یا تصویر وي موږ هغه ځای ته نشو داخله. نو عزتمنو زموږ ټول مسلمانانو ته دغه درخواست دی چې په کور کې شوقیه سپي مه ساتئ که هغه وړوکې بچي ولې نه وي. دا نن سبا په مسلمانانو کې ډېر شوق پیدا شوی او دغه شان دی په کور کې یا بیٹک کې په حجرو کې دغه تصویران ملګر که د پلار وي که د نیکه وي که د ملګرو وي که هر څه وي ښکارا تصویران ملګر ځکه چې په دې سره هغه ځای ته فرشتي نه راځي او چې د رحمت فرشتي نه راځي نو په هغه ځای کې به خیر او برکت او رحمتونه د کم ځای نه راځي. نو کوم سپي ساتلی شو هغه سپي ساتلی شو چې کم تعلیم یافته وي د ښکار لپاره چې ضرورت وي ښکار کې خلک کوي یعنی تعلیم یې ورکړی او دغه شانتي د شوکیدارۍ لپاره ان داسې ځای وي چې هلته د سپي ضرورت ضروري وي او هغه تعلیم یافته وي نو بیا هغه سپي هلته ساتلی شي د څوکۍ دپاره یا شوکیدارۍ دپاره. نو عزتمندو دې نه علاوه نور هسې شوکي سپي ساتل بې ضرورته دا صحیح نه دي.